هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامه مو په تن اوسیږي. نن غواړم تاسو سره د ترکیې د هیواد د 15,000 بورسو په ارتباط باندې معلومات شریک کړم چې راتلونکي 3 ورځې بعد یعنې د جنوري 10 تاریخ باندې دغه سکالرشپونو ته څه کېږي اپلای شروع کېږي او دغه پروسه ټوله مکمل درته شریکوم چې څه ورته اړین دي، کوم شرایط لري، کوم بخش کې دي. نو راځو لومړی د دغه سکالرشپ په ارتباط باندې مکمل موږ خلاص معلومات چې خپل هم د ویب سایټ کې د ترکیې هیواد ویب سایټ کې څه کړي ځای په ځای کړي دي هغوی خپله. لومړی راځو د دې هغه مکمل معلومات عمومي معلومات یې ګورو چې څرنګه بورسیه ده کوم کسانو ته اړتیا ده پکې څه شرایط لري. دغه بورسیه چې ده د لیسانس په برخه کې ده او د ماسترۍ په برخه کې، همدارنګه د پی ایچ ډي په برخه کې، همدارنګه د څېړنې سکالرشپ لپاره هم دي. دوی خپل هغه معیارونه خپله څه کړي، کوم غوښتونکی یا کوم متقاضي چې غواړي چې دغه ته اپلای وکړي دوی خپل شرایط ورته وړاندې کړي دي. هم د لیسانس لپاره یې وړاندې کړي دي، هم د ماسترۍ لپاره، هم د دکتورا لپاره، هم د څېړنې لپاره. لومړی لیکلي دي چې د لیسانس لپاره باید تاسې حد اقل د فیصدي چې ده د مکتب البته د مکتب فیصدي باید له 80 څخه پورته اوسیږي. او بل بیا ویلي دي که چېرې تاسې طب انتخابوئ یا د غاښونو طب انتخابوئ یا فارمسي انتخابوئ نو حد اقل باید ستاسو دغه فیصدي چې ده له 90 څخه باید پورته اوسیږي. او بل د هغه کسان چې د ماسترۍ لپاره دوی درخواست کوي نو دوی باید حد اقل د 15 څخه فیصدي باید لوړه اوسیږي. نو هغه کسان چې د ماسترۍ لپاره څه کوي اپلای کوي 15 څخه باید فیصدي لوړه اوسیږي. همدارنګه د پی ایچ ډي لپاره هم ښودلی ده چې باید له 90% څخه باید دوی فیصدي لوړه اوسیږي. او همدارنګه دوی دغه هغه سن و سال یې ښودلی ده. هغه کسان چې د بیچلر لپاره دوی اپلای کوي نو دوی حد اقل دغه عمر یې باید له 20 کالو څخه باید 21 کالو څخه باید لوړ نه اوسیږي. که چېرته داسې کس هم اوسیږي چې د 21 کال کې روان ده نو 21 کال کې روان ده تر دا کس تر چې 21 کالو څخه چې یو ورځ هم پورته اوسیږي دا پکې نه شامل. هغه کس چې مثلا 3 ورځې بعد یا یو هفته وروسته یا یو میاشت وروسته د 21 کلن کېږي دا کس دوی ته د منلو وړ لکه مشکل نه جوړېږي ورته کولی شي دا اوس وکړي اپلای کړي. او هغه کسان چې عمر یې له 21 کالو څخه که یو ورځ هم اوښتي دا په سیستم کې څه کې نه درج کېږي. او همدارنګه د ماسترۍ لپاره دوی ویلي دي چې باید متقاضي باید له 10 کالو څخه عمر لوړ نه اوسیږي. نو بنان هغه کسان چې ماسترۍ لپاره اپلای کوي د دوی عمر باید له 10 کالو څخه لوړ نه اوسیږي. همدارنګه د پی ایچ ډي کې باید له 15 کالو څخه باید څه اوسي. کوم کسان چې دکتورا کوي دکتورا لپاره غواړي اپلای وکړي نو دوی عمر باید له 15 کالو څخه لوړ نه اوسیږي. او همدارنګه د څېړنې لپاره هغه کسانو باید له 50 کالو څخه باید کم وي عمر، یعنې 50 کاله باید پوره هم نه اوسیږي، باید له ده څخه هم عمر یې باید کم اوسیږي. همدارنګه د هر یو ګوره د بیچلر لپاره فیصدي ښودلې ده چې باید 80% وي او د ماسترۍ لپاره 15% ښودلې ده. او همدارنګه د دکتورا او د هغه لپاره د دوی فیصدي چې ښودلې ده نو 90% یې ښودلې ده. او بل دلته مکمل دغه پروسې په ارتباط باندې غږیږو چې دا دوی څو رقم پروسې لري. یو بشپړ سکالرشپ ده، بل لنډمهاله ده، بل اکاډمیک د مرستې پروګرامونه دي، بل د بورسیې ګڼ پروګرامونه دي. زیاتره چې افغانانو ته ورکوي یا نړیوالو ته چې دوی کوم سکالرشپونه په نظر کې نیولي دي هغه بشپړ سکالرشپونه دي چې په همدې په ارتباط باندې غواړو مکمل معلومات ترلاسه کوو. نو د دغه په ارتباط باندې چې مکمل معلومات چې دلته دوی په خپله صفحه کې ځای په ځای کړي د هغه څه کوم تاسو سره شریک کوم. دغه سکالرشپونه مکمل د لومړی سر کې چې تاسو کله داخل کیږئ نو
د ټکټ مصرف یې د یو بار البته لومړی کال در باندې ژبه وي، ترکي ژبه در باندې وي، یعنې یو کلن کورس در باندې وي، د استوګنځی پکې دا شیان پکې نظر کې لري، او بل روغتیایي بیمه ده پکې، یو ځل د الوتنې ټکټ ده، یعنې د پرواز یو ځل دوی ټکټ درته هغوی پخپله په غاړه اخلي، او میاشتنی دوی هم څه نازه یو اندازه مقدار پیسې هم په نظر کې نیولې دي چې د ماسترۍ لپاره او همدارنګه د لیسانس لپاره او دکتورا لپاره فرق کوي. دلته د ماسترۍ لپاره د لیسانس لپاره دوی ویلي دي چې 3.15 یا 15 ریال د ترکیې هیواد روپۍ ورکول کېږي، همدارنګه 15,000 یعنې د ماسترۍ لپاره ورکول کېږي، او 6,500 همدا د پی ایچ ډي لپاره ورکول کېږي. او بل نور دغه د ښوونې فیس یې مکمله کړی ده ورته په نظر کې، نو د ترکي ژبې یادولو کورس د ژبې مکمل فیس په نظر کې ورته نیولی ده، د استوګنې ځای په نظر کې ورته نیولی ده، روغتیایي بیمه په نظر کې نیولې ده، د یو رفت آمد ټکټ په نظر کې نیولی ده. لومړی سر کې کله چې تاسې په دې شکل سره تاسو په خپل تلیفون کې یا په کمپیوټر کې کوشش وکړئ چې د کمپیوټر له طریقه ثبت نام وکړئ، ښه به اسانه به تاسو ته څه شي هغه شي. لومړی سر کې به تاسې ولیکئ په دې ګوګل کې به تاسې ولیکئ ترکي سکالرشپ 2015، دا به چې ولیکه تاسو ته به په دې شکل سره یو صفحه خلاصه شي. نو په د اول لینک باندې به کلیک وکړئ، دا ګل غوندې علامه چې ده په ده باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسې کلیک وکړو نو تاسو دغه د ترکي سکالرشپونو عمومي صفحه خلاصېږي چې د هغه کې دا مکمل معلومات هم لیکلي په دې شکل سره، نو دغه ټول ډیټیل هم پکې لیکلی چې کوم ځای کې استفادې کوم شیان ورته اړین دي او کوم شیان ورته اړین نه دي، نو دغه ټول هر څه یې لیکلي. ګورې ښه په دغه ساحه کې اپلیکیشن دې اپلیکیشن باندې تاسو څه وکړئ، لومړی تاسې کار همدا دی چې په ده باندې به تاسې کلیک وکړئ. کله چې په دې اپلیکیشن باندې تاسې کلیک وکړو نو تاسو سره لومړی سر کې په دې شکل سره تاسو سره څه کېږي، داسې یو صفحه خلاصېږي. په دې شکل سره تاسو سره یو صفحه خلاصېږي. نو کله چې داسې صفحه تاسو څخه خلاصه شوه، تاسې لومړی شاګردان یاستئ. نو که چېرې تاسې مخکې ثبت نام کړی هم کولی شئ څه وکړئ، د همغه جیمیل په اساس باندې داخل شئ. که چېرته غواړئ نوی ثبت نام وکړئ، تازه ورسره اشنا کېږي، مخکې بله ورسره ناست یې، نو تاسې دلته لومړی راشئ، دلته به ځان راجستر کړئ. کله چې ځان راجستر کړئ دلته لومړی تاسو نه ګوره خپل نوم درنه غواړي چې نوم هر څه مثلا لیکم علي لیکم، تخلص لیکم مثلا میډل نیم نه لرم، تخلص لیکم مثلا خان لیکم. همدارنګه دلته هغه جنسیت د انتخاب چې نارینه یې که زنانه یې، نو دلته هم د زنانو لپاره فرصت شته هم د نارینو لپاره. او دلته تاسې به خپل کال انتخابوئ چې په کوم کال کې تاسې تولد شوي یاستئ، همدارنګه میاشت به انتخابوئ. مثلا زه غواړم د بیچلر لپاره څه وکړم، اپلای وکړم، نو هلته یې ماته ویلي چې 21 کال نه باید څه وکړي، عمر به دې لوړ اوسېږي، 21 کال عمر لوړ اوسېږي. زه باید په نظر کې ونیسم فعل لپاره 2025 کال ده، 2025 ده، زه باید حداقل یا 2006 وهم یا 2007 خو 2006 وهم چې مشکل کوم جوړ نشي. نو په دې شکل سره دا میاشت او ورځ مې دواړه انتخاب کړم. همدارنګه د سټیزنشپ انتخابوم چې د افغانستان یم، همدارنګه ایمیل خپل انتخابوم چې هر ایمیل تاسې لرئ هغه باید څه وکړئ مثلا انتخابوئ. دلته خپل ایمیل انتخابوم، مثلا یو خپل ایمیل انتخابوم په دې شکل سره. په دې شکل سره چې کوم له خپل ایمیل انتخاب ولیکم، دلته به هم دوباره به هم لیکئ، اگین به دوباره به هم لیکئ. په دې شکل سره به څه وکړئ او ایمیل انتخاب کړو. دلته به تاسې خپل پاسورډ به ورکړئ. پاسپورټ داسې ورکړئ چې هم عادت پکې ځای په ځای شوي، هم پکې
هغه معیارونه په ځای شوي. ځکه لنډ پاسپورټ مو ورکوئ، لکه تور حروفو نه استفاده وکړئ، همدارنګه زینې نه استفاده وکړئ، علامه نمبر چې ورته وایي، ستوري نه استفاده وکړئ یا اډ نه استفاده وکړئ، تر څو دغه تاسو پاسپورټ لږ ځل مغلقه اوسېږي، نو ډېر اسانه نه اوسېږي چې هر سړی یې څه وکړي خلاص یې کړي. همدارنګه دا پاسپورټ هم چې کله تاسې ورکړو په دې شکل سره چې ورکړه نو دا څه کېږي ځای په ځای کېږي. علامه چې مکمل څخه شنه شو یعنې تاسې د پاسپورټ د سیستم ته قبول وړله. او همدارنګه تاسو دلته یو که چېرې تاسې پاسپورټ له هېره ووځي تاسې یو کوډ ورکړئ، مثلا زه لیکم مثلا نیم ته ورته مثلا کې علي. کله چې مثلا دا پاسپورټ له هېره دې ووځي بیا تا نه همدا پوښتنه کوي چې تاسو نوم څه شی ته به ورته لیکئ علي یا بل شی داسې ورکوئ مثلا فیورټ فوډ یا د اوسېدو ځای مکمل یو شی به ورکوئ تر څو هغه ستا په ذهن کې اوسېږي. هغه وخت کې کله چې تاسو پاسپورټ له هېره ووځي دا درنه بیا سوال کوي چې ایا دا ستاسو ده او که نه ده. هغه نه وروسته دغه ټیک مارک بټن به هم کلیک کړئ او په دې نه وروسته به دا ټیک مارک هم کلیک کړئ. هغه نه وروسته چې دا ټیک مارک بټن کلیک کړه سیف به ووهئ. چې کله هم سیف ته ووهه تاسو جیمیل ته یو ایمیل ځي، هغه ایمیل چې دغه ایمیل ته کوم ایمیل چې تاسو دلته ورکوئ دلته یو ایمیل ځي. کله چې ایمیل هلته لاړه هلته یو لینک راځي، هغه لینک باندې به کلیک وکړئ او تاسې عمومي صفحې ته په دې شکل سره څه کېږي داخل کېږي. نو کله چې په دې شکل سره تاسې خپلې صفحې ته داخل شوئ نو چپ بغل ته که فکر دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دغه 10 دانې چې دغه 10 واړه خانې تاسو پورې مربوط ده به تاسې ډکې کړئ چې د هر یوه بېلابېل ته تشریح کړمه چې څه درنه غواړي څه درنه نه غواړي. نو هغه ټول به څه کړئ تشریح به یې کړئ، هغه به یې کړئ. نو په دې شکل سره به مخ ته ولاړ شو. دا چپ بغل کې ګوره لومړی هغه چې اپشن چې راځي هوم پیج ده، هوم پیج راځي دې سره موږ کار نشته. هغه کې ټول هغه ډیټیل کړي ځای په ځای کړي دي ځکه دا ثبت نام چې د موږ تېر کال کړی د بیچلر لپاره نو هغه ټول معلومات پکې موږ ځای په ځای کړي مخکې تر مخکې تر څو چې دا ویډیو ډېر وخت ونه نیسي او تاسې په اسانۍ سره وکولی شئ یو څه ترې زده کړئ. پرسونل انفارمیشن ته راځو نو دلته ګورئ تاسو نه د پرسونل انفارمیشن کې څوک تاسو نه دغه مکمل معلومات غواړي. دلته مثلا تاسو نه دغه جنډر غواړي، تاسو نه دغه د مدني حالات غواړي، تاریخ تولد درنه غواړي، د اصلي هېواد هم درنه غواړي چې کوم ځای کې یاستئ، فعلا کوم ځای کې یاستئ او فعلا په کوم ولایت کې اوسېږئ یا کوم ځای ناستئ، آی ډي کارډ درنه غواړي، تذکرې نمبر درنه هر څه درنه غواړي په دې شکل سره. د تاسو نه حتی د ریلیژن یا دین هم درنه غواړي چې تاسو په کوم دین باندې یاستئ. نو په دې شکل سره څه کېږي ځای په ځای کېږي. او دلته هم تاسې کولی شئ د مربوطه موضوع په د باندې هر څه درنه غوښتي مثلا یا د سپورټ په برخه کې یا د ریاضي په برخه کې یا د نور په برخه کې کولی شئ دلته څه وکړئ ځای په ځای کې چې دغه دومره فعالیت مې درلوده په دومره هغې کې ټول هغه خپل ځان په اعتبار باندې یو خپل معلومات ورکوئ. او بل دلته بلې لیکلې ده فامیلي انفارمیشن. فامیلي انفارمیشن کې ګوره هم دلته څو اپشن راځي. دې فامیلي انفارمیشن کې تاسو نه چې غواړي دلته تاسو نه خپل نوم یا ته د مور نوم درنه غواړي، د پلار نوم درنه غواړي، د اوسېدو ځای درنه غواړي، د یو بل ستاسو د پلار وظیفه هغه کوي، یو بل تاسو نه د میاشتنۍ هغه تاسې مثلا د کورنۍ میاشتنۍ څومره عاید لاسته راوړئ څومره کوي دا ټول تاسو نه غواړي. دلته به تاسې خپل د مور نوم ولیکئ، د پلار نوم، هر څه په دې شکل سره څه کې ترتیب به کړئ. همدارنګه د پلار وظیفه درنه هم غواړي او د کورنۍ غړي هم درنه غواړي چې تاسې په کور کې څومره غړي دي، څومره ورونه لرئ، څومره هغه لرئ او بل تاسو نه هر څومره چې تاسو نظر خپل عاید څه وکړئ دلته ځای په ځای کړئ. مثلا دا بورسیا دې په خاطر نه غواړي چې کله کله دا بورسیا یو د مشکلات سره مخ کېږي احیانا یا د ترکیې هېواد موقعونه نه برابروي تاسو سره مرسته وکړي یا تاسو د لیلې اسانتیا برابره کړي یا د فیس درته تادیه کړي میاشتنۍ یا بانکي ستونزه مخې ته راځي یا بل څه مشکلات مخې ته راځي نو تاسې باید حد اقل
داسې څوک افغانستان کې ولرئ یا فامیل هغه یې هم په نظر کې نیولی چې تاسو سره مرسته وکړي چې احیانا زما خو په نظر باید 1500 نه تر 1000 پورې باید انتخاب شي یا له 2500 نه تر 1500 پورې دنه باید دغه دوه کې دنه باید 100 شي انتخاب کړي خو چې 1500 نه تر 1000 پورې انتخاب شي دا به ډېره ښه وي ځکه د تاسو سره څه کوي مرسته کوي او د دې په خاطر باندې چې مثلا کله حکومتونه نشي کولی چې محصلینو ته په خپل وخت باندې خپل خدمات ورسوي نو دا وخت کې فامیل کولی شي چې د خپل ورور ته یا زوی ته څه وکړي خپل مصارف ولیږي خپل مصارف یې تامین کړي دا د فامیل په ارتباط باندې کله چې دا څه ځای په ځای کړي په دې شکل سره د سیف بټن ووهي دا به ثبتېږي او بل کانټاکټ نمبر کانټاکټ انفو یا کانټاکټ کې تاسو نه ګوره ډېر شیان نه غواړي دلته حتی تر څه چې تاسو کانټاکټ هغه څه درنه غواړي لومړی سره کې تاسو نه غواړي تاسو چیرته اوسئ د هیواد هم درنه انتخابوي ولایت درنه انتخابوي پوسټ کوډ درنه غواړي درنه د کابل پوسټ کوډ چې یو ده همدارنګه د فامیل شماره درنه غواړي همدارنګه تاسو شماره درنه غواړي همدارنګه فعلي ادرس درنه غواړي په دې شکل سره به لیکي لکه ما چې لیکلي ارزانه قیمت کابل افغانستان بلاک دومره بلاک او دونه په دې شکل سره همدارنګه نور هم درنه تاسو نه مثلا غواړي چې فیسبوک کې تاسو صفحې لري یا نه لري یا نور په سوشل میډیا کې تاسو صفحې لري او کنه هغه هم درنه څه غواړي او بل راځو ایجوکیشن انفارمیشن د ایجوکیشن په برخه کې تاسو نه ګورم په دې برخه کې که تاسو غواړئ د ماسترۍ لپاره اپلای وکړئ نو تاسې د سکول او بیچلر اسناد پکې ځای په ځای کوي که چېرته تاسې احیانا د میډیکل سکول یا میډل سکول اسناد هم لري د منځني ښوونځي اسناد لرئ تاسې هغه هم کولی شئ دې کې ځای په ځای کړي همدارنګه تاسې که د انسټیټوټ نه فارغ یاست د انسټیټوټ اسناد ځان سره لرئ هغه هم په دې ځای کې اپلوډ کولی شئ همدارنګه که تاسې د بیچلر اسناد لري کولی شئ په دې ځای کې اپلای وکړئ همدارنګه که د ماسترۍ لپاره هم ځکه ما ګزینه پکې د هغې کې بیچلر انتخاب کړې ده نو فقط ماته دغه 4 شیان ماته خلاص کړي دي که چېرته تاسې بیا د یعنې که وغواړئ د دوکتورا لپاره اپلای وکړئ د ماسترۍ ګزینه هم درته خلاصېږي بیا کولی شئ هغې کې هم د اسناد پکې څه کړي ځای په ځای کړي لومړی سر کې ګورئ دلته هغه کسان چې اوس تازه مثلا غواړي لیسانس لپاره اپلای وکړي دغه دوه شیان د څه کې ځای په ځای کړي یا میډل سکول اسناد که نه لري فقط د سکول های سکول اسناد د څه کې ځای په ځای کړي همدارنګه هغه کسان چې د ماسترۍ لپاره غواړي اپلای وکړي د بیچلر اسناد د څه کې د کې ځای په ځای کړي او بل همدارنګه بیا که تاسې چې دوکتورا لپاره غواړئ نو دلته به د څه کې ماسترۍ اسناد باندې ځای په ځای کوي همدلته ټول اسناد به څه کې ځای په ځای کوي هغه کسان چې ماسترۍ لپاره غواړي هغه باید هم د مکتب اسناد ځای په ځای کړي د های سکول اسناد ځای په ځای کړي او هم د بیچلر اسناد ځای په ځای کړي هغه کسان چې د دوکتورا لپاره غواړي د های سکول بیچلر او ماسترۍ اسناد څه کې ځای په ځای کړي مکمل درې واړه نو په دې شکل سره څه کې ځای په ځای کېږي او دلته مثلا زه په دلته دې باندې کلیک کوم نو په دې باندې چې کلیک وکړل ته مکمل هغه اسناد چې اسناد تاسو نه غواړئ هغه به څه کې ځای په ځای کوي په دې شکل سره نو په دې شکل سره لومړی تا نه د هر څه مکتب معلومات غواړي چې په کوم هیواد کې دی ویلی ده په کوم ښار کې دی ویلی ده مکمل هغه ادرس درنه غواړي کوم مکتب ده مثلا چې د هر ولایت مثلا دلته د یو بل ولایت انتخاب مثلا زه هرات انتخابوم چې هرات انتخاب کوم د هرات د ولایت ټول هغه مکتبونه ماته راځي نومونه یې دلته شته د ټول د هرات د ولایت مکتبونه ماته راځي که مثلا زه کابل انتخاب کوم د کابل د ولایت ټول نومونه ماته څه کې راځي په دې لیست کې سره څه کېږي لیست کېږي راسره نو بنان په دې شکل سره راځي او بل دغه د مکتب دغه سیکنډري د کوم ځای کې ولې یعنې د مکتب هغه مکمل هغې ته وایي چې دغه اسناد چې پورې مربوطه بوله دغه سیکنډري ایجوکیشن به انتخابوئ های سکول دا کې به دا انتخابوئ په دې شکل سره او دا د لیسانس لپاره ده البته
د دې هغه کسان چې مکتب اسان پکې ځای په ځای کوي. همدارنګه مثلا کوم بخش ده دا ټول پکې څه کېږي انتخابېږي. او بل تاسو نه دلته د په کومه درجه د ګریجویټ هغې هم د سټیټ هم درته ښودلی ده چې په کوم هغه کې هغه شی په دا به انتخابوئ او همدارنګه د کوم کال باندې تاسې دا مکتب شروع کړی ده یعنې کوم کاله پورې فقط دغه 3 کالو نه تاسو څه کېږي هغه مثلا د 10 11 12 دغه کال څه کوئ پکې ځای په ځای کوئ لکه 2000 کال نه تر 2014 کال نه تر 2019 کاله پورې دا پکې ځای په ځای کوئ یا خپل کال وګورئ چې په 2010 کال کې زه یعنې په 2010 یعنې 10 سیم کې څوم کال کې زه ومځم هغه پکې څه کوئ ځای په ځای کوئ. همدارنګه اوس مثلا په دې کې زیاتره شاید اشتباه شي لکه مثلا زه درته اوس وایم اوس 2025 ده 2025 چې دا زه مثلا په 2021 کې زه 10 سیم کې وم دلته به څه کې 2021 لیکې او په 2025 کې زه فارغ شوی یم یا 2040 کې زه فارغ شوم دلته به څه کې 40 به ځای په ځای کې ځکه 21 22 23 یا 21 22 3 کاله وخت نیولی ده دلته به څه کوي دلته به 23 خالي ځای په ځای کوي دلته 21 چې ولیکم دلته به 23 ځای په ځای کوي یا کله 22 ولیکم دلته به 40 ځای په ځای کوي یعنې 3 کاله ترمنځ به دغه 3 کالو نمرې څه کېږي د 3 کالو هغه پکې ځای په ځای کېږي. همدارنګه دلته موږ نه مکمل هغه فیصدي غواړي نو دلته موږ نه په دې شکل سره به تاسو په مکتب کې فیصدي له کوم نګاه نه وه له 100 نګاه نه وه 10 پوینټونه وه 20 پوینټونه وه 40 نه وه 50 نه وه که څه کوي معمولا د افغانستان کې 100 نګاه نه څه کېږي هغه کېږي نو په دغه لومړی دغه کې مکمل هغه 80% هغه کېږي مثلا زه په دې ځای کې ما 95 وهلی ده یعنې 95.8 زما چې دا فیصدي ده 95.8 95.8 به دلته ولیکئ او هغه اشارې نه دې طرف ته چې ده هغه په دې ځای کې ځای په ځای کړئ. هغه نه وروسته به تاسې په دې ساحه کې د مکتب هغه هم ښي مخې هم چپه مخې هم د نمرو هم د ډیپلومې دا مخې دا دواړه به څه کړئ ځای په ځای کړئ او په دې ساحه کې به یې اپلوډ کړئ. نو دلته ګوره ما مخکې تر مخکې اپلوډ کړی ده نو هر څه به څه کړئ په دې شکل سره به یې ترتیب کړئ. او بل تاسې کوم مثلا مکتب نه کوم سرټیفیکیټ لرئ کوم هغه لرئ هغه کولی شئ دلته چې په دې ځای کې څه کړئ اپلوډ یې کړئ. دا و د هغه د مکتب په ارتباط باندې معلومات او که چېرته بیا ماسټري لپاره هم وغوښتل ماسټري لپاره هم کولی شئ په دې شکل سره اپلوډ کړئ. او بل راځو لانګویج ته لانګویج ډیټیل ته دلته د لانګویج ډیټیل په ارتباط باندې موږ اوس وایو مثلا په کومو ژبو باندې موږ چې پوهېږو مثلا زموږ مورنۍ ژبه چې ده پښتو ده او باندې خپله مورنۍ ژبه به انتخاب کړئ چې هره وه پښتو وه دري وه بلوچي وه هر څه چې وه هغه به انتخاب کړئ. او همدارنګه که نورو ژبو باندې هم پوهېږئ نظر خپل استعداد ته هغه څه کړئ انتخاب یې کړئ که فارسي ده که انګلیسي ده په دې شکل سره به انتخاب کړئ. او له تا نه هم ترکي غوښتې ده که په ترکي ژبه باندې پوهېږي خو دا خو ډېره ښه خبره ده ځکه د حق ولایت کې هم کولی شي چانس یې لوړ کړي او که چېرته نه پوهېږې بیا یې نو ووهه په دې شکل سره انتخاب کړه. ژبې چې څومره ډېرې انتخابوي همغونه تاسو چانس ډېرېږي ځکه دا یوازینۍ هغه ده چې دکې د ژبو په ارتباط باندې ډېر چانس څه کېږي لوړېږي. باید په هغه ژبو باندې مثلا پوهېږې او کولی شي خبرې پرې وکړي او مشکل پرې خپل حل کړي هغه انتخاب کړئ چې داسې نه چې ستاسو ژبه نه یې زده او تاسو هغه انتخاب کړي تاسو نه بیا هلته انټرویو کې پوښتنه کېږي او بیا مشکل سره مخ کېږي. همدارنګه دلته د تاسو نه د کار غوښتنه ده چې تاسو کوم ځای کې کار کړی ده تر اوسه پورې د هغې په ارتباط باندې معلومات شریک کړئ. په هره ساحه کې تاسو مثلا تجربه لرئ یا نه لرئ کولی شئ دلته ځای په ځای کې خو دغه ګزینه خالي مه پرېږدئ حتما ډکه کړئ یو څه پکې اضافه کړئ که کار هم کړی که نه یې کړی یو ادارې نه معلومات واخلئ په دې کې څه کړئ ځای په ځای کړئ. دلته څو معلوماتونه دي چې هغې ځای په ځای کړي دي کولی شئ هر یو بېلابېل پکې وکړئ مثلا کوم پوزیشن کې دی کړی ده چېرته دی کړی کوم مؤسسه دی کړی کوم تاریخ نه دی کړی ده اوس هم پکې نه یې دغه پوښتنې درنه کوي. بل ته
فقط د وظیفې په ارتباط باندې لږ معلومات تشریح کیم. دا هم د کار په ارتباط باندې و. او بل دلته د اکاډمیک له خوا نه ته مثلا تاته کوم د اکاډمي له طرفه تاته کوم څه درکول شوی ده، نه درکول شوی، کوم مډال درکول شوی ده، نه درکول شوی، یا د ریاضي په برخه کې یا د سپورټ په برخه کې یا د هغه په ارتباط کې درکول شوي، په دې ځای کې څه کې اپلوډ یم. همدارنګه دلته دغه واردونه چې دي مثلا تا په کوم ساحو کې یا کوم ځایونو تاسې سرټیفیکټونه ترلاسه کړي دي یا کومو ژبو کې تاسې مهارت لرئ یا کومو ژبو نه هم تاسې سرټیفیکټونه ترلاسه کړي، کمپیوټر برخه کې، انګلیسي برخه کې یا کومه بله برخه کې، هرې برخه کې یا د مکتب له لوري او خلاصه هغه هر څه چې تاسې لرئ په دې ځای کې به تاسې اپلوډوئ. مثلا دلته به خالي دغه آرټ باندې به کلیک کوئ. کله چې آرټ باندې کلیک وکړم نو نظر هغه خپل سرټیفیکټ د پروجیکټ ده که سرټیفیکټ ده سکالرشپ ده چې د هر څه شی ده ایوارډ ده هر څه چې نظر تاسو عموما افغانستان کې سرټیفیکټونه ورکول کېږي محصلینو ته یا زده کوونکو ته دا ورکول کېږي. پروجیکټ لري مثلا تا بشپړه کړې یا سکالرشپ کوم هغه ایوارډ کوم ترلاسه کړی نو دې کې به څه کوې ځای په ځای کوې او نظر خپل همغه کوم څه کې تاسو ترلاسه کړي دی هغه تاریخ پکې مهمه ده، د هغه صحیح نوم پکې مهمه ده. لکه مثلا دلته مثلا زه کله د یو باندې ایوارډ باندې کلیک وکړم مکمل معنی غواړي نوم یې څه شی ده نوم به لیکې او دغه ایوارډ چې ترلاسه کړی څه په ارتباط باندې ده کوم تاریخ باندې ترلاسه کړی ده مکمل تاریخ هغه درنه غواړي ډیټیل درنه غواړي څه په نامه ده دا سرټیفیکیټ ده او نور دلته ډسکرپشن برخه کې د په ارتباط باندې توضیح ورکړي چې دغه سرټیفیکیټ ماته دی یا د مکتب له لوري راکړل شوی دی یا د معارف له لوري ماته راکړل شوی ده او د دومره لایق وم یا دومره خلاصه خپل هغه به پکې کوئ او دلته به هغه ډاکومنټ به څه کوئ اپلوډ کوئ په دې شکل سره. نو په دې شکل سره به څه کوئ اپلوډ کوئ. همدارنګه په دې شکل سره دا هم د هغه او بل دلته څو عمومي پوښتنې دي یو څو عمومي پوښتنې موږ نه ښیي چې د ترکیې په ارتباط باندې چې غواړې نور مخته لاړ شي او یا دغه بورسیه د تاسو له کومه طریقه ترلاسه کړې ده یا نور هم ډېر څه ډېر په هغه باندې زه به درته په هغه باندې ترجمه کوم چې تاسې خپله پرې پوه شئ. دلته څو پوښتنې کړي دي چې مثلا ایا تاسو اوس په ترکیه کې یاست یا که نه یاست مثلا او یا تاسو محصل اتحادیې غړي یاست یا نه یاستئ د ترکیې د اتحادیې غړي یاست یا نه یاستئ ټول عمومي شکل سره څه کړي او څو عمومي پوښتنې یې کړي دي چې هغه خپل د معلوماتو راټولول په خاطر باندې داسې کړي اخره کې کړي دي او کله چې تاسې هغه شو معلومات مکمل کړه تکمیل هم کړه په دې اخري زما غوښتنلیکونه په دې ځای باندې به څه وکړئ کلیک به وکړئ او ټول هلته اسناد هم څه کېږي مکمل شکل سره هغوی ته سبمیټ باندې به کلیک فعل لپاره خو خلاص نه ځکه نه معلومیږي موږ ته. نو کله چې ثبت نامونه شروع شو 10 د جنوري له اخره سره شروع کېږي بیا په همدې شکل سره ارتباط راغی. که چېرته بیا هم که مشکل هم درلودو دغه زموږ د واټساپ شمارې دي کولی شئ په دغه باندې موږ سره ارتباط کړي. دغه دواړه زموږ دي هم هغه کې هم لیکلي دي په دې باندې کولی شئ موږ سره تماس ونیسئ او کولی شو ورسره د ثبت نام په برخه کې همکاري وکړو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې اوسیږي او که کوم ځای کې هم بیا هم موږ نه خطا شوي اوسیږي بخښنه غواړو درنه ځکه زموږ ساحه کې هم اصل د انټرنټ کار نه کې سم صحیح نو بیا هم بخښنه غواړو او د 10 د جنوري له خیره سره ثبت نامونه شروع کېږي او خپل هغه کوم اسناد چې دي لومړی سر کې به تاسې د شاهنامه به د مکتب نه خلاصه کړئ لیسانس لپاره غواړئ شاهنامه هم خلاصه کړئ کوشش وکړئ چې وزارت خارجه نه تایید و ټاپه کړي. همدارنګه ډیپلوم هم یا ترانسکریپ هم د مکتب وي که د پوهنتون دا ټول وزارت خارجه نه څه وکړي کوشش وکړي چې ټاپه یې کړي ځکه دوی لپاره د منلو وړ دي. او همدارنګه یو ریکمنډیشن لیټر هم ځان سره واخلئ او ریکمنډیشن لیټر د پوهنتون په ارتباط باندې همدارنګه یو انګیزنامه ځان سره ولرئ باید کومه پروژه چې تاسې انتخابوئ ځکه دلته دا ثبت نام پخوانی ده موږ ته نه معلومیږي چې کوم ځای کې موږ انګیزنامه ولیکو کوم ځای کې ونه لیکو دا څه کېږي موږ نه هغه کېږي غواړي بیا
او بل نظر هغه رشتې ته چې مثلا دوی چې ډېر هغه چانس چې لري هغه چانس تاسو لوړوي نو انګیزنامې په ارتباط باندې ده نو تاسو باید حد اقل له 1500 نه 1500 کرښو پورې باید انګیزنامه ولیکئ د خپل مسلک په ارتباط باندې کومه رشته چې تاسو انتخابوي یا ماستري کې یا لیسانس کې یا دکتورا کې د هغې په ارتباط باندې خو ماستري لپاره ریسرچ غواړي همدارنګه د دکتورا لپاره هم داسې ریسرچ درنه غواړي د لیسانس لپاره فقط انګیزنامه غواړي نو تاسو داسې انګیزنامه ترتیب کړئ چې د خپل د ژوند په اعتبار مثلا زه اقتصاد پوهنځي انتخابوم یا طب پوهنځي انتخابوم نو زه طب پوهنځي انتخابوم طب پوهنځي په اعتبار باندې به زه مکمل پوه اوسېږم دا څرنګه رشته ده څه غواړي مانه څه نه غواړي نو ته به د خپل د وړکتوب نه به داسې انګیزنامه ترتیب کړي په انګلیسي باندې چې یا پښتو باندې ترتیب کړي بیا ترانسلیټ کولی شي هم نو داسې به ترتیب کړي چې زه وړکتوب نه دغه زه چې کومه ساحه کې یم د خپل ژوند نه به ټول شروع کړم خپل کور نه شروع کړه خپل کلي نه شروع کړه خپل ښار نه شروع کړه بیا خپل هېواد نه بیا د هېواد او د ترکیې ترمنځ دغه اړیکو نه یې شروع کولی شي په دې شکل سره څه وکړه انګیزنامه ترتیب کړه مثلا خپل ځان نه شروع کړه چې زه چې کله کوچنی وم یا په دویم صنف کې وم یا په دریم صنف کې وم ما د طب رشتې سره ډېره علاقه درلوده طب برخې سره مې ډېره علاقه درلوده زموږ په کلي کې یو کلینیک و یا دواخانه وه یا معاینخانه وه زه به هره ورځ تلم هغه به مې کته او د هغه به ماته دا انګېزه راکوله تر څو زه وکولی شم په دغه مسلک کې دغه مسلک ځان ته انتخاب کړم همداسې ورو ورو بیا ښار ته زموږ ژوند راغی همداسې یو قصه غوندې راجوړه کړم خو قصه به د څه نه څه حقیقت ولري حد اقل به 90% 80% باید ستا ژوند پورې اړه ولري نو په دې اعتبار باندې بیا هغه نه وروسته خپل هېواد ته لاړ شه خپل هېواد په ارتباط باندې وغږېږه چې موږ هېواد کې فعل لپاره یا خپل ولایت په ارتباط باندې وغږېږه چې زه د فعل دغه ولایت کې چې ژوند کوم دلته د ډاکټرانو کمښت ده دلته صحي خدمات نشته دلته په لرو پرتو ساحو کې خلک ژوند کوي نو داسې انګیزنامه راټوله کوي همداسې د هېواد په ارتباط باندې وغږېږه چې موږ په هېواد کې فعاله موسسې نشته یا داسې رضاکارانه موسسې نشته چې لرو پرتو سیمې ته څه وکړي خدمات ترسره کړي یا د هېواد په سطحه فعاله ډاکټران نشته چې د زړه په برخه کې یا د نور په برخه کې سرطان په برخه کې یا د بل په برخه کې خدمات وکړي د همدې په خاطر باندې زموږ زیاتره مریضان نورو هېوادونو ته یا پاکستان یا ایران یا تاجکستان یا نور هېوادونو ته څه کې تداوی لپاره ځي او بل د ترکیې او د افغانستان د هېواد په اړیکو باندې وغږېږه چې دا یو ترکیه یو اسلامي هېواد د آب و هوا نګاه نه د اقلیم نګاه نه د فرهنګ نګاه نه د افغانستان له ښه وګړو سره فرهنګ سره ورته والی لري یو شان ته د همداسې یو هغه وکړه چې ستا هغه وکړي همدارنګه انګیزنامه د بیا په اخره کې په دې شکل سره ترتیب کړم چې بېرته دې ته یو ډاډګیرنه ورکړي چې زه تحصیل کوم خپل عالي تحصیلات مې چې کله خلاص شو بېرته غواړم خپل هېواد ته راوګرځم یعنې داسې به نه وي چې زه هلته پاتې کېږم یا کښېنم ځکه دوی دا نه خوښوي دوی دا خوښوي چې ته له تحصیل وکړې بېرته د ترکي محصل په صفت باندې راشي خپل خاورو ته خدمت وکړي خپل خلکو ته خدمت وکړي خپل خاورو ته خدمت وکړي د یو ترک په صفت باندې همداسې یو انګیزنامه به ترتیبوي انشاءالله که کوم مشکل و کوم هغه کې کوم کمی یا مشکلات هم درلوده موږ هم خدمت کې یو دغه زموږ د واټساپ شمارې دي کولی شي بیا د همدغه طریقه موږ سره اړیکه ونیسئ مننه کورآباد بیا هم که کوم اشتباه شوي بخښنه درنه غواړم او د لا ډېرو معلوماتو لپاره زموږ د حمایت په خاطر باندې زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ لایک او شیر کړئ مننه کورآباد